پاچا خان برتري غوښتونکی نو د برترۍ د پرځولو د لارې مبارز او له ازادۍ سره یې مینه کوله. دی په دې ډېر ځورېده چې د زاړه استعمار اخلاق افغان د افغان په لاس وژني او قربانۍ د خپل کور ورانولو ته راپاڅولي دي. ده غوښتل چې له خارج څخه د تحمیل شوي جنګ د مخنیوي لپاره د افغانستان په ټولو خلکو وګرځي. هغه چې ټول عمر د تربګنیو، دښمنیو او غچ اخیستلو مخالف او د عدم تشدد علمبردار و، د افغانانو او پښتنو په کور کې اور نشو لیدی. د افغانستان د جمهوریت د ملي روغې جوړې سیاست د فخر افغان خان عبدالغفار خان د بشپړ تایید او ملاتړ څخه برخورداره و، ځکه چې هغه ډاډه و چې ملي روغه جوړه د ورور وژنې په اور اوبه اچوي، مرور ورونه سره پخلا کوي او د تباهۍ مخه نیسي، په وطن او سیمه کې سوله او آرامي راولي او د هېواد د سمسورولو او آبادولو لپاره لار پرانیزي. همدا و د لوی باچا خان ارمان. له پېښور څخه تر جلال آباده پورې لاره یو ځل بیا د تاریخ په بهیر کې په دې نازیږي چې د هند د نیمې وچې د ستر ضد استعماري او ضد امپریالیستي شخصیت د جنازې د پرتمینو پرګنیزو مراسمو شاهده وه. پرېږده چې دا لاره د خیبر دره د باچا خان د جادې په نامه یاده کړو. زموږ په وطن کې باچا خان د فخر افغان او د آزادۍ د پلار په نامه یادوه. د افغانستان د جمهوریت رهبري پریکړه وکړه چې د آزادۍ لمر نشان د آزادۍ پلار ته تفویض کړي. زه نوموړی نشان د باچا خان زوی، د هغوی د لارې ستر ادامه ورکوونکي، د ملي ډیموکراتیکې مبارزې لارښوونکي او د افغان ولس ستر ملګري خان عبدالولي خان ته تفویضوم.